ځدراڼ صاحب ډېر خیر ستړي مه شئ او ټوله کې د پرونۍ سترې لاسته راوړنې ډېره زیاته مبارکي درته وایم. لومړنۍ پوښتنه به دا وي چې ستاسو وخت هم ډېر ونه نیسم، د ډېرې یوې اوږدې انجرۍ وروسته را وګرځېدې او یو تاریخي اننګز مو وکړ، فکر کوئ د دې سیالیو لپاره تاسو ډېر زحمت ګاللی دی، ډېر تمرینات مو کړي او ډېره خواري مو کړي؟ بالکل کله چې یو پلیر خوږ شي انجري شي نو هغه بیا نور لکان ګوري کړي لوبې کوي نو حتما هغه احساس مثلا زه بېرته جوړ شم بېرته کرکټ ته راشم د افغانستان لپاره کې لوبې وکړم. خو کله چې زه خوږ هم وم هغه وخت کې ما خپل کوم عکسونه او ویډیوز چې ما کول او کوم اپډیټ ما خپل مینوال میډیان ساتل نو هغه وخت کې ما کوشش کوم چې ډېر ځان باندې خواري وکړم، محنت باید وباسم چون چې د ما انکل خوږ و جوړه شوې وه خو د هغې سره څنګ کې ما خپل د خوراک یا د فټنس هغه خیال هم ساته او کوشش مې کوه چې مثلا بېرته زه کرکټ ته راځم انټرنیشنل کرکټ ته زه باید مخکې رقم ابراهیم نوم هغې نه نور هم ښه شم ځکه انټرنیشنل کرکټ کې ورځ تر بلې چیلنجونه زیاتېږي او زیات وي نو خواري محنت مې کړی و نو الحمدلله الله پکې حوصله راکړه. یعنې پرونۍ لوبه د توقع خلاف نه وه د دې سیالۍ لپاره ستاسو تیاری د پخوا په پرتله څو چنده و؟ بالکل به مخکې وویل چې کله چې ته لوبه کې وایې په نړیواله سطحه هغه خلک ګوري د هغې لپاره بیا ته باید ډېر زحمت وباسې ته باید ډېر یو ډسپلین کې اوسې دا خواري محنت ده چې پلیر یو ځای ته رسوي ښه پرفارمنس نه کېږي ځکه که خواري او محنت ونه کړې نو بیا دغه رقم په ګټو میدانونو کې غټ رنزونه او سل اوره مسلسل درېدل هغه که په بیټینګ کې که فیلډینګ کې دا داسې اسانه خبره نه ده خو دا ټول یو ډسپلین غواړي خواري غواړي محنت غواړي د هغې سره الحمدلله الله پاک راکړه کوشش به کوو چې آینده کې نور هم دا همدغسې وساتو جاري افغانستان لپاره کې لوبې وکړو. سبا په همدې لوبغالي کې کوم چې پرون انګلنډۍ لوبډله ماته کړه د استرالیاوۍ لوبډلې سره مخ کېږئ د هغې سیالۍ په اړه لیدونکو ته څه وایي؟ موږ به کوشش کوو چې کوم د دوی خمیانې دي هغې باندې فکر وکړو دوی بیټینګ کوي بالینګ کوي فیلډینګ کوي نو ډېر شیانو ته سوچ کول دي سره هم ډېرې خبرې کوي زه خپله یو کرکټر په صفت ډېر شیانو ته سوچ فکر نه کوم کوم چې د ما سکیلز دي کوم د ما بیسک دي هغې باندې کوشش کوم ډېر فوکس توجه وکړم او ارام واوسئ هر حالاتو کې ځکه کرکټر څومره ارام وي نو هغه لوبه کوي ځکه هغې دماغ ارام وي. نو انګلینډ نه میچ وګټو ماشاءالله لوبډله ډېره خوشحاله ده ټول لکان خوشحاله دي ټول د افغانستان ولس خوشحاله ده کوشش به کوو چې سبا د استرالیا سره چې کومه لوبه ده هغه په ارامو دماغ او حوصلې سره وکړو ځکه ایزي نه ده توقع هم ده چې موږ ښه لوبه وکړو د میچ وګټو او موږ به کوشش کوو چې څنګه هم د انګلستان په خلاف لوبه همغه رقم لوبه به انشاءالله کوشش کوو د استرالیا په خلاف وکړو چې دوی څخه وګټو ګټل هلته راځي چې کله ته خواري وکړې محنت وکړې ګراونډ کې هر یو بال ته 100% هلته خواري وکړې ګراونډ کې نو دا شیان دي دا چې موږ چېرته موږ ښه وکړو کمې غلطیانې وکړو نو نتیجه به موږ ته راځي. ته وګورې تېره ورځ انګلستان لوبډلې ښه لوبه روانه کړې وه خو کیدای شي دوی د موږ نه یو څه اندازه کمې زیاتې غلطیانې کړي نو دوی لوبه وبایلله کیدای شي کمې غلطیانې کړي یو خبره ده انټرنیشنل کرکټ کې څومره کم غلطیانې ته به میچونه ډېره مننه ستاسو د لیدو په هیله کور ودان.